السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو حجانو خوندو ورونو، څوک په کلي یاست، څوک په وس روان یاست، الله دې زموږ هم قسمت وکړي. مکة المکرمه پر مخ د مځکې هغه محبوب ښار، محبوبه مځکه مکة المکرمه ده. نو هلته به تکالیف وي، تاسې به شکایت نه کوئ، د مکة المکرمې پر تکالیفو به صبر کوئ. بعضې وخت د حرم مبارک خادمان مبارکان دروازې بندې کړي، دا جانونو دا وایي ولې دروازې بندې کړي، ولې مو لمانځه ته نه هیله کوي، ولې مو د باندې دروي. هغه تر موږ ښه پوهېږي. د ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو څوک د مکة المکرمې پر تکالیفو باندې صبر نه کوي، که وکړي الله به 200 کاله له دوزخه لرې کړي او 200 کاله به جنت ته ورقریب کړي. او دغه رنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خلق الله عز وجل مکة فوضع على المکروهات. مکه مکرمه چې الله پیدا کړ پر تکالیفو یې کښېښوله، تکالیف ورپکښې شته. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي من دخل مکة، که څوک مکې مکرمې ته داخل سو هلته تواضع کول. تواضع دا معنا تر هر چا یې ځان بد بلی، تر هر چا یې ځان مجرم احساساوه، تر هر چا ډېر مغفرت ته د ده ضرورت و. دغه نو تواضع ده. دوی به نو نه کوي لکه زموږ بعضې پښتانه ورونه د یو سنت را ژوندی کړي، هلته پر ټولو حجانو باندې باره احتراز کوي، ولې پتلون اغوڅې دي، ولې ږیره خریلې ده. په حرم مکي کې په عجب کې واقع سي، په تکبر کې واقع سي. بس خلک پرېږده له خلکو سره، خپل ځان د پاره راغلی که د خلکو د پاره راغلی، ته خو د دې د پاره راغلی چې مجرم معترف بالذنوب په ګناهو اقرار کوي چې دلته پاک سي، نو دی نو مه کوو چې له دې خوا وربار سي. مراجع خو چې راځي له هغې خوا یې څه نورو سره راوړي. نو که چا تواضع وکوله او د الله رضا یې مختاره کله، د الله رضا په تواضع کې ده، د الله رضا په عاجزي کې ده. په جميع اموره، په ټولو امورو کې د الله رضا مختاره کړه. دوی به نو نه کوي چې هلته ښځې ورسي بې ستره ګرځي او یا نارینه ورسي ږیرې خري، نو دا ټول د الله نارضایي دي. د الله رضا خو په هر نیک کار کې ده، د الله نارضایي په هر بد کار کې ده. نو دغه انسان له مکة المکرمې څخه نه وځي، بل روایت کې دی راځي چې له دنیا څخه نه ځي آخرت ته، بلکې مغفور به ځي، الله به ټول ګناهونه ورمعافوي. حدیث 4703 صفحه نمبر 209 کنز العمال جلد نمبر 12. نو محترمینو ډیر نهایي کوشش وکوئ حجانو مبارکانو خوندو او ورونو چې هلته احترام وکړي او ځانونه الله جل جلاله دین ته تسلیم کړي. من دخل مکة فتواضع لله واثر رضاه الله على جميع اموره. که چا مکه مکرمه کې تواضع وکوله او د الله جل جلاله رضا یې مختاره کله، د دنیا نه ځي حتی یغفر له، چې د لره مغفرت ونسي. حدیث امام طبراني ذکر کړی د حدیث حسن حدیث دی. او دغه رنګه بحر العمیق صفحه 1084 الباب العاشر فی دخول مکه. نو ډیر احتیاط وکوئ محترمینو، هلته به ځان عاجزه بولي. یو شیخ مبارک و شاګرد ته ویلو مکې مکرمې ته چې ولاړ سې، نو بعضې خلک یو ډول، بعضې بل ډول، په چا به کار نه لري، خپل تواب کوه. دا د الله مېلمانه دي، ضیوف الرحمن دي. نو هغه وایي ما تواب کوه، یو ځوان بیت الله شریف ته شا لګولی، د پښې دور راغځولی،
ما داسې په لغته ووایه ما هلک کښېنه موږ له مغرب و له مشرقه سجدې ورته کوو دلته شا ورګرځولی نو هغه عالم وایي دا ځوان راته وویل دا خپل پیر خبره دي هېره سول مال څنګه ولا ستا پیر درته ویلي وه چې په چا کار مه لره نو ولې کار لرې عالم وایي زه په پښو کې ورپرېوتم چې د خدای په لحاظ ما معاف کړه نو خو د الله پر دوست پیر سو د الله د دوست تاب څوک لري هر هغه څوک چې د الله د دوست سره اخته سي کافر کېږي کافر به تر دنیا ځي وایي درة المعافیه خو پر دغه ځای باندې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه شا ولګوله بیت الله شریفې ته او بیا یې داسې لوړ ورته وکتل ولې بیتې ښه را معلومه ده چې الله څومره نازولی چې اویا واره دې ونړوم بېرته دې جوړه کړم د غونه جوړم یې نه بولم نه د غونه راته ګران کار دی لکه د مؤمن زړه ازارول نو د مؤمن زړه خیر دی تر بیت الله شریف پاکې الله دی دا د الله کور دی نو وایي هغه بزرګ و هغه ولي الله راته وویل چې د مؤمن مخ ته کتل عبادت دی نو زه د مؤمنانو ته ګورم نو تی به هم هلته احتیاط کوئ دا زموږ خلک باره دستي په غیبتو باندې اخته سي دا ښځو ته هم وایم هلته له پښتنو ښځو څخه ځي په دا تورانو ننوځي باره به له غیبت خلاص یاست نارینهو ته هم وایم تېغ بالا دا د ایمان صاحب پر مسوله باندې دلته سره ناست یاست کچ اکبر هم راغلی دي تاریاک دلته خرڅوي نسوار هم په حرم مکې کې لوی نسوار یې کړي شاره مکلو ژیره لري ننګوټه دې پر سر په حرم کې د لوی خړت نسوار یې لکي خو روژه یې که او روژې ونیسي ښځې هم دغه دي دا په روژ کله چې ما سره مور راسره وه نو ما ته بیا پر ګرځېدله مور ته مې هم دغه ویل ما مور دا ډېر قیمتي ځای دی خو زه به ورغلمه ما د مور سره بله جاڼې وه هغې بیا یې څو راګرځولي دا د پکتیا څه راغلي دي دا د کراچۍ راغلي دي هغو ته ما له تی اوس ګپي ته راغلي یاست بلا مو مال ووهه که عبادت ته راغلي یاست بیا به مې سره جلا کړي زما د مور سره یو بله جاڼۍ ملګرې وه د زما د مور خدمت یې کوه هغې ته ما ته به څه کوې چې یو ښځه ووینې ته بیا ورسره ناسته یې بیا د زوی بحث نه مو ورسره شروع کړی دونه مې زامن دي دونه پسې شهیدان شو دونه ته مې ودونه کړي اوس لمسۍ ته کوزده کوم دغه ځای د کوزدو نه دی ما نو محترمینو دلته ډېر احتیاط وکړي الله دې ستاسې حجونه زموږ له حجو سره مبرور او قبول وګرځوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته